خو زه د دې سړي دعا نه قبلوم. کوي د عجزي او کوي د خاکساري او زاري او پریاد، خو دعای نه قبلوم ځکه چې د ده په ګېډه کې حرام دی او د ده په وجود باندې حرام دی. لباس حرام دی، نوڼۍ حرامه ده. نه قبلوم دعا د داسې سړي، نه قبلوم دعا د داسې سړي. ډېره زاري به کوي او دعا به غواړي، خو نه یې قبلوم دعا، ځکه ګېډه کې حرام پراته دي، ځکه چې وجود باندې حرام پراته دي. نو نه قبلوم د داسې سړي دعا چې هغه ګېډه کې حرام یې په وجود یې حرام پراته. اکل حلال دا ګوره بنیادی خبره ده، او ځان له به دلایل نه ګورئ، ځان له به دلایل نه ګورئ. دا د حکومت مال دی وي کار څومره چا وخوړوئ، دا دلیل دی. کار څومره چا وخوړوئ دا د حکومت مال دی. زمونږ ورته ډېر وراوښتی دی وي کار څومره ته چا وخوړ. میټر به بند کړي او 3 میاشتې به روانې او دلته به په روژه کې پخلی کوي او پېشمنې به کوي او ماښام به پې روژه ماتي. وی د حکومت مال دی که چا پارسو کې ورسو خیر دی. وی مونږ زمونږ ورته وی ډېر قرض راغلی دی، دا ګرانه خدا ده چې دا به بیا ته واپسي څنګه کوي. د یو سړي مال دی وخوړو خو هغه ته به یې واپس کړي، نو چې د حکومت مال دی وخوړ چې دا به اوس واپس کوي څنګه؟ د دې به اوس رسایي څنګه کوي؟ دا به رسایي و څنګه خلقو ته؟ نو ګورئ د دې نه غټ احتراز کوئ، غټ احتراز. اسی بمروجی نہیں وی. حدیث مبارک کے راضی چې سړی حرام نوڼۍ د دخلې ته لاړه او د هغې نه په وجود کې یو اندام جوړ شو چې حرام نوڼۍ سړی خوري خو غذا به ترې جوړېږي که نه وجود به نه رغېږي. حدیث مبارک کې راضي وي دغه اندام ډېر حقدار دی چې دا د جهنم په اور باندې وسیزل شي. چې کوم د حرام غذا نه جوړ شوی دی دا حقدار ده چې دی د جهنم په اور باندې اوس. د یوې حرام نوڼۍ اثر په ګېډه کې 40 ورځې پروت دي، 40 ورځې. عبادت اثر به نه وي، هسې به روجې نیسي، هسې به تهجد کوي، نو حرام پراته دي هغه اثر پروت دی. د عبادتو نورانیت نشته دی، نورانیت نشته. اکل حلال، رزق حلال، دا بنیادی خبره. نو کوشش کوي چې نه د چا ګټه وټه حرام چاته کاروبار کې د سود څه شی بی نور څه لاندې رستو کوي. نو ګورئ روجې ځان له مه خرابوئ الا الجوع. نبی علیہ السلام فرمایي ماښام ورته صرف لوږه میلو شوه، صرف لوږه ورته میلو شوه. نو ولې داسې کوي؟ نو هسې نه چې حرام مال باندې ماښام روجه ماته کړي. وی مولی صاحب دا ما ګټلی دی او دا خو حلال مال دی، ما ګټلی دی. زه ورته وایم تا ګټلی دی، خو ماله یو جواب راکړه چې ستا مور او پلار دی د مزدورۍ نه ووتو، نو د دې پلار نفقه په چا واجب ده؟ ماله تپوس جواب راکړه د دې پلار نفقه په چا واجب ده؟ وی په ما. نو همدا تا چې ګټلي په دې کې د پلار نفقه ده که نه ده؟ وی ده. نو هم چې ته پکې نفقه نه ورکوې دا ټول ته خورې، نو ستا چې دا یوه نوڼۍ خېټې ته ځي نو په دې کې د پلار هغه نفقه روانه ده که نه ده؟ نو دا حلاله ده که حرامه ده؟ د پلار نفقه په تا واجب نه ده؟ نو چې ته ډوډۍ وایي ما ګټلي دي او زه دا خو ما ګټلي حلالې پیسې دي، زه وایم تا ګټلي دي، خو چې د پلار نفقه پتا واجب شوله او ته پلار له واجب نفقه نه ورکې ډوډۍ خوري، نو دې کې د پلار حق روان دی که نه دی روان؟ نو حلال نوڼۍ دې په ځان باندې حرامه کړه، د پلار حق ګېډې ته روان دی. مونږ سره د خلکو حقوق تړلي دي. عجیبه خبره دا ده مونږ په دنیا نظر دی او په آخرت هم نظر نشته. چې سړی په قبر کې کیدي که نه د ده نه الله دا تپوس نه کوي چې ستا پلانکي باندې حق و تا تې ولې نه اخستا، ولې خپل حق پلانکي ته پرېښودو؟ دا تپوس الله نه کوي، خو دا تپوس به کوي چې په تا د پلانکي حق و تا هغه ولې نه ورکو. نن دې عدالت ته لاړ شئ که نه دا وکیلان راجمع کوي، وایي دا پایلونه وښیئ ته ستاسو سره کیسونه دي، نو ټول کیسونه به دی کس پر راغلی چې زما د پلانکي سره حق دی مال حق نه راکړي. دی وکیل ته وایه په دې عدالت کې داسې یو کیس شته
یو مسلمان داسې شته چې عدالت ته وخیږي چې زما پلان کې ابن پلان کې نوم دی، زما دومره اساسه ده چې په ما باندې د چا حقونه عدالت تراشه چې حقونه ورته حواله کړم، چې مخکې د الله د عدالت نه زړومبې په دنیا کې حقونه حواله کړم. داسې کیس په د وکیل سره پیدا کړ چې سړی راغلی چې په ما د چا حقونه دي چې زه یې ورکړم، نو قبر کې به ړومبې تپوس دا کېږي چې پتا حق او تا هغه ولې نه دی ورکړی. دا تپوس تا نه کېږي خیر دی که مړ شو بل چاته د حق پاتې شو نو خیر، د دې تپوس الله نه کوي تا نه قبر کې، وایي به پتا حق او تا هغه ورکړی دی. پلار چې نن بچې نن مور پلار نن بچې پلار ته وایي پلاره په ژوندانه تقسیم وکوي بیا وروستو پته نه لګي معامله واره پلار ورته ښه واره به یې کوم، مال زما دی واکې ته کوه، زما مال دی په ما باندې په ژوندانه تقسیمونه کې. نو دا اوس چې بچیا که ته په دې دوران کې مړ شي نو ستا نه الله دا تپوس نه کوي چې ستا د پلار سره حق و تا ترې نه هغه ولې نه اخیست، ته رالې او پلار ته دې برخه پرېښودله نه، ستا نه به دا تپوس کوي چې پتا د پلار نفقه واجب و او پلار دې کمزور او پتا د پلار نفقه د تا هغه ولې نه ده ورکړې، هغه حق دې ادا کړی. نو په موږ د بل حق دی د هغې سوچ نه کوو، د بل سره مې حق دی د هغې سوچ کوو. هسې مثال درته وایم، زمونږ چې بیبیانې په نکاح کې نو هر سړی وایي د سخر سره مې دومره رسي که نه، وایي ټبر مې ده دومره جایداد دی، وایي دومره مې رسي حساب یې پې کړی، او دا حساب نه کوي چې کو زما دا ښځه مخکې مړه شي او د دې مور او پلار لا ژوندي نو زما د ښځې په دې کالي کې زما د خواښې د سر حق دا تپوس یې کړی چېرته چې ښځه یې مړه شي که نه نو کالی به راوالي او ځان له به پې بل واده وکړي، داسې وي که نه. نو په دې کالي کې د خواښې د سر حق شته که نه؟ شته پکې. دا کالی د ښځې و چې ښځه مړه شوه نو دا د ښځې مال و، نو د ښځې د مال کې به د مور حق وي که نه، د پلار حق به وي که نه. نو موږ په دې فکر کې وي زما ورسره دومره رسي، او دا فکر نه کوو چې زما سره یې رسي، چې زما دا ښځه مړه شي نو په کالي کې د مور او پلار حق نه دی، نو دا به د مزې هغه کالی ځان له راوالي او ځان له به پې بل واده وکړي. نو په دې کې ستا برخه وه معینه، ستا پکې برخه وه چې الواد دی نو د دې ښځې الواد نو چې کومه ښځه دې مړه شوله نو نیمه پکې تا ته میلاویږي، نیم کالی ستا دی، او که اولاد یې وو نو بیا پکې څلورمه ستا ده، نو یا نیمه ده او یا څلورمه ده، دې به ټول